سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. نن چې کوم د فرانسوي ژبې کوم درس نه دی. نننۍ زما چې کومه ویډیو دغه صرف د یو پیژنګلو ویډیو ورته وایي ده، یا صرف هغه ویډیو چې زه تاسو ته یو څو ضروري خبرې وکم او آینده کې زه په هغو باندې ویډیوګانې جوړې کړم. په فرانسه کې زموږ ډېر زیات افغانان اوسېږي او اکثره افغانان چې کوم دي هغه په فرانسوي ژبه نه پوهېږي یا په انګلیسي هم نه پوهېږي، نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. ډېر زیات مشکلات دي. اداراتو ته چې کله ځي هغوی هغه پروسیجر باندې نه پوهېږي. بیا هر کله چې هغوی د بل افغان نه پوښتنه کوي، نو اکثرا هغه نور افغانان بیا ډېر غلط معلومات هغوی سره شریک کړي او هغه یو افغان چې کوم دی هغه بیچاره ډېر زیات په تکلیف شي تر څو هغه اداره کې د هغه مشکل حل شي. نو ما غوښتل چې دغه څو شیان تاسو مخې ته راوړم او تاسو ته خبرې نه خبر کړم چې د نن نه بعد به زه په دغه ټولو د ویډیو کې ذکر شوي چې کومې خبرې دي، کوم مشکلات دي، په دې به ځان له ویډیو جوړوم تر څو ستاسو مشکلات حل شي. صحیح دی؟ هغه دغه ویډیوګانې به صرف د دې زما صفحې نقیب شارق او زما یوټیوب چینل نقیب شارق نه خپرېږي. نو تاسو دغه زما یوټیوب چینل او د زما صفحه تعقیب کړئ تر څو تاسو دغه ویډیوګانې په خپل وخت وګورئ او نورو ټولو ملګرو سره یې شریکئ تر څو چې ټولو افغانانو مشکلات حل شي. نو دغه څو ضروري خبرې چې کوم دي ما یو څو دلته یادښت کړی دی، زه به په ځان له په دې ټولو ویډیوګانې جوړوم. بل هر کله چې تاسو یو نوې خبرې یو شی اورېدل او تاسو له یو شي کې مشکل یا یو مشکل ستاسو، نو تاسو هر وخت کې ماته په کمنټ کې تاسو شریکولی شئ، نو زه په هغې باندې بیا به تاسو ته ویډیو جوړولم. ما یو څو داسې مهم شیونه راغونډ کړي دي. اول چې کوم د فرانسوي زده کړه ما راوړې ده، اول زما تاسو ټولو ته دا ډېره غټه مشوره ده، ډېره ضروري خبره ده، مهمه دا ده چې دلته اکثرا افغانان دي 15 کاله کې دوی اسناد اخیستي ولې ټکي ژبه نه ورځي. تاسو کوشش وکړئ. ګوره موږ تاسو سره یو ښه فرصت دی، مثال یو لږ دلته راشي کال کې، خو د هغه ټول پروسه نن سبا کال یو نیم کال وخت اخلي، یا 6 میاشتې یا 8 میاشتې یا 2 کاله، حتی مختلف کیسونه دي. نو تاسو د دغه فرصت نه فایده واخلئ. په دغه وخت کې تاسو لاړ شئ مکتبونو ته، تاسو ژبه ووایئ، فرانسوي ژبه زده کړئ. تاسو هر یو سره زه پوهېږم موبایل شته، انټرنټ شته، کمپیوټر شته اکثره هلکانو سره، نو تاسو په یوټیوب باندې ویډیوګانې وګورئ. صحیح دی؟ نو تاسو ژبه باندې ډېر کار وکړئ تر څو چې ستاسو اسناد راځي، ستاسو ژبه به یو لیول ته رسېدلي، تاسو به یو ځای کې کار هم پرې کولی شئ، یو مکتب ته هم تللی شئ، پوهنتون ته هم تللی شئ. صحیح ده؟ زه دا درکولی شم چې په 1 کال 2 کاله کې تاسو مثال هیڅوک هم د یو بله ژبه نشي زده کولی، خو ولې دومره زده کولی شي هغه خپل حداقل خپل مشکل پرې حل کړي. نو ټول نه مهم زه په فرانسوي زده کړه باندې ویډیوګانې جوړوم او هغه ما جوړې کړي مې دي او زه لګیا یم په دې به جوړوم. نو ټول نه اول دا خو تاسو ته ټولو ته معلومه ده. بل دویم چې کوم دی، اکثره ملګري ما نه ډېر زیات دا پوښتنه کوي چې دا د فرانسوي ژبې مکتبونه چیرته دي او دې کې داخلېدل څنګه دي. ډېر زیات مکتبونه دي، ډېر زیات دلته هر ځای کې شته. نو هغې دپاره به زه داسې وکړم چې په هغو ویب سایټونه، د هغې لینکونه، د خاص مکتبونو زه به ټول نومونه په دې به زه یوه ویډیو مفصل ویډیو تاسو ته په تفصیل سره جوړه کړم. هغې کې به ټول هغه ځایونه زه ذکر کړم او هغې ادرسونه او هر څه به تاسو سره ذکر کړم. حتی بیا تاسو زه به تاسو سره کوشش وکړم چې تاسو خپل هغه مکتب ته ورولم. زه تاسو سره مثال بعضو خلکو سره ما سره کله وخت نو تاسو به داخله کولی شئ. یعنې ډېر زیات دي، هر ځای کې شته. حتی تاسو خپل د سوسیال نه پوښتنه وکړئ، نور چا نه مکتبونه ډېر زیات دي. ولې مطلب صرف لږ کوښښ غواړي چې تاسو چا نه پوښتنه وکړئ او لاړ شئ. نو زه به په دې هم ویډیو جوړوم په تفصیل سره. نو تاسو بیا هغې کې هغه مکتبونو نومونه، مکتبونو ځایونه، هغه تاسو هر څه کتلی شئ. نو تاسو بیا مخکې هغې کې شاملېدلی شئ. صحیح دی؟ بل چې کوم ما راوړی کارموندنه، دا یو ډېره ضروري خبره ده. دلته ډېر زیات افغانان دي چې هغوی اسناد لري، اسناد ورسره شته، حتی ولې سپین کار نه کوي یا بیکاره دي، کار نه لري. د هغې یو غټ علت دا دی چې مثال هغوی ته ژبه نه ورځي او هغې د وجې هغه مثال څوک کار نه ورکوي. خو مخکې ما وویلې چې تاسو هر کله یو افغان نوی فرانسې ته راشي، نو هغه سره د هغه ټول پروسس چې کوم د کیس دی هغه کال، یو نیم کال، 2 کاله وخت لري. نو دغه فرصت نه باید موږ تاسو ګټه واخلو. دغه وخت تاسو ژبه زده کړئ تر څو تاسو مثال کار ته لاسرسی وکړئ. یا بعضې خلک دي چې نه څه ژبه ورځي، نو تاسو کار څنګه پیدا کولی شئ؟ کومې هغې ادارې چې هغه تاسو له کار درکوي او تاسو کار کولی شئ او کار دپاره څه شرایط دي، څنګه تاسو کولی شئ. نو په دې به زه بیا ځان له یوه مفصل ویډیو جوړوم. نو تاسو ما سره په دغه یوټیوب چینل په دې صفحه اوسیږئ، نو دغه ویډیو به هم راځي په دې باندې، په هغې به تفصیل سره زه دا بیانوم چې تاسو کار څنګه پیدا کولی شئ. بل دی سی وي، یعنې سی وي ډېر مهم شی دی. تاسو چې هر ځای ته هر ادارې ته دلته ځئ،
کار دپاره نو باید صرف خوله په وینا نه کېږي. تاسو یو ځای ته ورشئ چې کار شته نشته، هر اداره چې تاسو ورځئ او تاسو کار دپاره نو هغه تاسو نه ستاسو سی وي غواړي. و سی وي چې شی ده، سی وي څنګه جوړیږي، کوم معلومات تاسو سی وي کې اچوئ. زه به په دې بیا ځان له سی وي دپاره یوه ویډیو جوړوم، زه به درته مفصل په هغې باندې خبرې کوم. او هغه ډېره ضروري مهم یو شی دی چې تاسو غواړئ چې کار پیدا کړئ او تاسو ته کار درکړی شي. نو هر ځای ته چې تاسو نه اول سی وي غواړي. نو سی وي څنګه جوړیږي، دې کې کوم معلومات پکار دي، څه ته وایي، دا ټول به دې باندې زه بیا یو ویډیو جوړه کړم او په اسانه طریقې به زه تاسو ته دا بیان کړم تر څو تاسو خپله سی ویګانې جوړې کړئ. بل دی ډېر زیات داسې هلکان شته چې هغو په وطن کې هلته تحصیل کړی. یو خو ډېر مهم ټکی دا دی چې اکثرا دلته خلکو ته ویلی شوي دي چې تاسو ځان تحصیل مه ورکوئ، یعنې بې سواده ځان ورکوئ. دا ټول غلطه مشوره ده، غلط معلومات دي. داسې هېڅکله هم مه کوئ. که یو چا درس ویلی په وطن کې او هغه اسناد لري، پوهنتون یې ویلی یا مکتب ویلی، نو بالکل دلته پوهنتون ته تللی شي، پوهنتون کې داخلېدی شي. حتی دلته بورس ورکوي، هاسټل ورکوي، ځای ورکوي. نو لکه تاسو 100% پوهنتون ته تللی شئ. حتی تاسو کار کله واخلئ، کندخوالی او کار کوئ، نو تاسو بیا هم ورسره پوهنتون ویلی شئ. داسې امکانات هم دلته شته. دلته چې څومره دولتي پوهنتون هغه ټول مفته دي، څه فیس نه لري. ولې بورس چاته ورکړلی کېږي، څوک بورس اخیستلی شي او تاسو کور چاله ورکولی شي. دا خبرې چې په دې به ځان له یو ویډیو جوړوم. نو تاسو حتی تاسو ته مطلب بورس درکوي، تاسو ته پیسې درکوي، تاسو پوهنتون ته ځئ، نو کور درکوي، ځای درکوي، په هغې به ځان له بیا یوه ویډیو جوړوم. که چا سره دوماندیازي لي هغه څنګه پوهنتون ته ځي، یا چا سره اسناد هغه څنګه پوهنتون ته تللی شي. صحیح دی. بل یو خبره ډېره مهمه ده چې مطلب ډېرو افغانانو ته معلومات نشته دی. هر کله چې تاسو د پوهنتون ته ځئ، اولنۍ مرحله چې کوم د هغه ستاسو تحصیلي اسناد باید تصدیق شي. دلته تصدیق معنی دا ده چې تاسو باید دلته هغه ایکولانس یا مطلب ایکولنسي چې ورته وایي هغه سرټیفیکیټ تاسو دلته واخلئ. یعنې چې تاسو مثال په وطن کې 12 ویلی دی یا تاسو لیسانس اخیستی دی، باید هغه لیسانس دلته مثال تصدیق شي. صحیح دی. چې دا 12 اسناد یا دا د لیسانس اسناد چې کوم دی دلته د فرانسې د 12 سره یا د مطلب لیسانس سره دا مساوي دی. تاسو بیا مخکې پوهنتون ته تللی شئ. نو دغه اوله نو دغه اسناد څنګه تصدیق کېدی شي، دې له څه پکار دي، کوم سایډ نه به دا تاسو کوئ او څنګه به کوئ. صحیح دی. نو دې باندې به زه ځان له بیا یوه ویډیو جوړوم. بل دی کف سره ځان ثبتول. ما مخکې خبره وکړه چې ډېر خلک دی هغه نه پوهېږي کف فورمه څنګه ډکېږي، هغې سره ځان څنګه ثبتول کېږي، رندیو څنګه اخیستلی کېږي. نو په دې ټولو بیا زه ځان له یوه ویډیو جوړوم چې هغه به صرف د کف په نوم باندې هغې په هغې کف په باره کې یو معلوماتي. نو تاسو ما سره په دغه یوټیوب چینل او په دې صفحه اوسیږئ، دغلته تاسو دا ټولې ویډیوګانې تعقیبولی شئ. ښه، بل دی وبښئ پلمپلوا سره ځان ثبتول. نو ځان ثبتول او پلمپلوا څه کارونه دي، تاسو هغه وظیفه کې تاسو سره یا په کار پیدا کولو کې تاسو سره څومره کومک کولی شي او ځان څنګه ثبتولی شي، دا هغه ټول مهم شیان دي چې باید تاسو پرې پوه شئ او تاسو سره دقیق معلومات وي. نو دې باندې به زه ځان له بیا یو په تفصیل سره یو ویډیو جوړوم، نو هغې کې بیا تاسو پوهېدلی شئ په دې باندې. ښه، بل د موږ سره د سوسیال یا د شلم کور چې کوم دی د هغې فورمه څنګه ډکېږي، هغې ته کله تاسو غوښتنه ډمان کولی شئ او دې ته کوم شرایط پکار دي، کله تاسو د دې قابل یاست چې دې کور ته تاسو ډمان وکئ. نو دا ډېر یو مهم او ضروري مسله ده، مشکل دی چې اکثرا افغانان ورته پیښیږي. نو په دې به زه بیا مفصل په تفصیل سره یوه ویډیو جوړوم، نو تاسو ما سره دلته اوسیږئ. ښه، بل دی ایمیل ادرس. ایمیل ادرس ډېر به انتهایی ضروري دی. تاسو چې هر ادارې ته دلته ورځئ، تاسو ته وایي ستاسو ایمیل ادرس راکړئ. که تاسو رندیو اخلئ، که تاسو کف ته ورځئ، که تاسو پریفیکچور ته ورځئ، که تاسو پلمپلوا ته ورځئ، که تاسو هر ځای ته ځئ، تاسو ته وایي ایمیل ادرس تاسو راکړئ، یا په ایمیل ادرس باندې تاسو اسناد لیږلی شئ یا هغه درته رندیو رالیږي. دا ډېر ضروري دی. حداقل تاسو دومره باید زده کړئ چې یو ایمیل تاسو جوړ کړی شئ او هغې نه یو ایمیل چاته ولیږئ او بیرته تاسو څوک یې مثال تاسو څوک وایي چې ما له اسناد دې راولېږه. نو دا ډېر لکه اسانه خبرې دي او دا ډېر ضروري دی چې تاسو زده کړئ. تاسو خپل یو مشخص ایمیل وي، هغه ایمیل تاسو هغه یو ایمیل تاسو هر اداره کې ورکړئ. اکثر افغانان یو ایمیل یو اداره کې ورکړی، بل کې ورکړي، سبا ته د هغې پاسورډ ورکړي، بیا ګم سم وي چې ما خو هلته دا ایمیل ورکړی و، هغې ما سره پاسورډ نشته، هغه دا نشته. نو دا ډېر ضروري شی دی. زه به په دې ځان له یو مفصل ویډیو جوړوم، نو تاسو ما سره دلته اوسیږئ او دا زما چینل او زما صفحه تعقیبوئ تر څو تاسو پرې پوه شئ.
ښه بل د میټرو کارت جوړول او هغه څنګه تاسو بیا په وړیا توګه یا فري کول تاسو څنګه کولی شئ دا ډېر افغانان لکه ماته میسیجونه راځي ځکه ما دغه ټولې کومې خبرې چې ما راغونډې کړي دا کوم مشکلات چې ما راغونډ کړي دا ټول ما د دې ستاسو چې کوم مالا میسیجونه کړي د هغې نه دغه کمنټونه نه ما دا راغونډ کړي نو میټرو کارت څنګه جوړیږي دا نوي خلک چې راشي او بیا بعضې ستاسو چې کله سیمیو یا ستا اشوغان بیمه ختمه شي بیا نوي بیمه راشي بیا تاسو هغه بیرته څنګه بیا خپل کارت مطلب 100 یورو ته راولئ نو هغه تاسو څنګه کولی شئ نو هغه په هغې به زه ځان له یو په تفصیل سره یو ویډیو جوړم نو انشاءالله تاسو بیا اساني تاسو به دا کارونه بیا خپله کولی شئ ښه بل اخرنی چې کوم یو دغه دی زه به دې نه بعد دغه صفحې نه او د دې یوټیوب چینل نه ستاسو دپاره فرانسه چې کوم قوانین دي فرانسې چې کوم قوانین د ماجرو دپاره په هغې به زه ویډیوګانې جوړم هر کله چې تغییرات راځي په قانون کې یا نوې څه خبره یا ضروري خبرې ماجرو دپاره خاص کر نو زه به وخت په وخت تاسو هغې نه خبروم تاسو له به ویډیو جوړوم تر څو تاسو دقیق معلومات ورسیږي ملګرو دا ډیر ضروری یو څه مشکلاتو چې ډیر افغانان ورسره مخ دي او بل ما چې څنګه مخکې په شروعات کې یو خبره وکړه چې اکثر افغانان ډیر غلط پوه کړی شوي دي یعنی غلط معلومات ورکړی شوي دي او د دې د وجې هغو بیچارهګانو ته ډیر مشکلات جوړ شوي دي نو زه غواړم چې دغه په دې زه ویډیوګانې جوړې کړم او په پښتو کې تاسو په خپله دقیق پوه شئ او دلته عملا درته په دې ویډیوګانو کې وښیم چې تاسو مثال په معلومات څنګه تاسو ځان ثبت کړئ تاسو شلم کور ته څنګه اپلای وکړئ کار تاسو څنګه پیدا کړئ ایمیل ادرس تاسو څنګه جوړ کړئ دا ډیر ضروري شیان دي او چې تاسو باید پوه شئ او دغه خپله دغه طریقه کار دغه پروسیجر خپله زده کړئ صحیح ده مننه ملګرو نو دغه ټولې ویډیوګانې دا چې کوم ما پې خبرې وکړلې او ورسره د فرانسوي درسونه دغه ټول به انشاءالله تاسو صرف هم د زما د دغې نقیب شارق د فیسبوک صفحې نه او د نقیب شارق د یوټیوب چینل نه به خپرېږي تاسو ټولو ملګرو زما دا خواهش دی دغه هیله ده چې تاسو دغه ټولې ویډیوګانې خپلو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو افغانو ته دا ورسیږي دقیق معلومات باندې پوه شي او هغه مشکلات یې حل شي صحیح دی ملګرو بیا هم اخره کې وایم که هر ستاسو داسې یو کوم نقطه یا کوم تاسو مشکل لرئ ما نه هیر شوی تاسو یې ماته په کمنټ کې ولیکئ زه په هغې بیا ویډیو تاسو لپاره مفصل ویډیو جوړه کړم مننه ملګرو تر بل ویډیو پورې ښه وخت په مخه